اشرف غنی ولې او د څه لپاره پاکستان ته ځي؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د مطلب له شریکېدو وړاندې چینل حتما سبسکرایب کړئ. اشرف غنی د عمران خان په بلنه پاکستان ته ځي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ته بلنه ورکړې چې د سولې او سیمې د اتصال په اړه خبرو لپاره اسلام آباد ته ورشي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان له ښاغلي غنی سره په ټلیفون خبرې کړې او هغه ته پاکستان ته د بلنه ورکړې ده او ولسمشر غنی هم دغه بلنه منلې ده. د ارګ په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې عمران خان وویل د جمهور رئیس غنی اقتصاد محور لید او فکر او سیمه ییز اتصال سره توافق لري او اړتیا ده چې د دواړو هیوادونو د پلاویو په کچه د تخنیکي مسایلو په اړه خبرې وشي. عمران خان له ښاغلي غنی څخه وغوښتل چې د اقتصادي مسایلو او سیمه ییز اتصال په اړه د تفصیلي بحث لپاره پاکستان ته سفر وکړي. د ولسمشر ویان هارون چخانسوري وایي ډیپلوماټیک چینلونه به دغه سفر تنظیموي، خو وایي نه ویل چې ولسمشر غنی به کله پاکستان ته ځي. عمران خان داسې مهال ولسمشر غنی ته پر سولې د خبرو لپاره پاکستان ته د سفر بلنه ورکوي چې په قطر کې د طالب استازو امریکایانو ترمنځ خبرې روانې دي. تر دغه ټلیفوني خبرو مخکې عمران خان څو وارې په افغانستان کې د موقت حکومت د رامنځته کېدو خبره کړې وه چې د کابل له توند غبرګون سره مخامخ شو. افغان حکومت د هغه دا خبرې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه بللې وه. کله چې عمران خان د پاکستان صدر اعظم شو ولسمشر غنی ورته د کابل د سفر بلنه ورکړې وه، خو هغه کابل ته نه و راغلی. ولسمشر غنی په خپله دوره کې یو ځل پاکستان ته سفر کړی و او له هغوی غوښتي و چې دوه مخی سیاست پرېږدي، خو پاکستان کډې ژمنې عملي نه کړې. د یادونې وړ ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ له بل هر وخت زیاتې اړیکې خرابې شوې، خو داسې ښکاري چې ولسمشر غنی غواړي پاکستان ته یو بل چانس ورکړي. افغان حکومت پاکستان ته ورنوي چې وسلوال طالبان ساتي، پالي او بیا د جنگ لپاره افغانستان ته استوي، خو پاکستان دا تورونه نه مني او وایي چې دوی هم د تروریزم قرباني دي. تاسو د ولسمشر غنی سفر په هکله څه نظر لرئ؟ آیا مناسبه ګڼئ چې په پاکستان دې بیا باور وکړل شي او ولسمشر غنی د پاکستان ته سفر وکړي؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ دغه ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویه بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.